السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی les saisons de l'année او les mois de l'année، یعنی د کال فصلونه او د کال میاشتې. دا ټول په دې درس کې تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ډېر خبرو باندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. Les saisons de l'année. Les saisons de l'année. Les saisons de l'année د کال فصلونه یا د کال موسمونه. L'hiver. L'hiver. L'hiver jamais. زمستان. Le printemps. Le printemps. Le printemps پسرلی بهار. l'été. l'été. l'été اوړی تابستان. l'automne. l'automne. l'automne منی خزان. les mois de l'année. les mois de l'année. les mois de l'année د کال میاشتې. janvier. janvier. janvier جنوري یا د کال لومړۍ میاشت. février. février. février فبروري یا د کال دویم میاشت. mars. mars. mars مارچ یا د کال دریم میاشت. avril. avril. avril اپریل یا د کال څلورم میاشت. می. می. می می د کال پنځم میاشت. juin. juin. juin جون د کال شپږم میاشت. juillet. juillet. juillet جولای یا د کال اووم میاشت. août. août. août اګست یا د کال اتم میاشت. septembre. septembre. septembre سپتمبر یا د کال نهم میاشت. octobre. octobre. octobre اکتوبر د کال لسم میاشت. novembre. novembre. novembre نومبر د کال یولسم میاشت. décembre. décembre. décembre دسمبر د کال آخري یا دولسم میاشت. دا زموږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې ولیکئ چې راتلونکي ویډیو کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. که چیرې چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ. هر کله چې یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي او تاسو هغه ویډیو ووینئ او ویډیو څخه استفاده وکړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په موخم ښه.